کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اول ولا اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب پنوم چې پیدا کړو د ټینګ ویني د ټوټې نه انسان پیدا کړو. اول ولا ستا رب ډیر کریم دی چې د قلم په ذریعه علم اخودو. انسان لای هغه علم ورکړو چې هغه ته نو معلوم. هرگز نه انسان سرکشي کوي په دې وجہ چې هغه خپل ځان بے نیاز ویني. حال دا دی چې واپس کېدل یقینا خاص تا رب طرف ته دي. تا اولیدو هغه سره چې یو بنده منه کوي سو وخت چې هغه منځ کوي. تاسو خیال دی که هغه منه شوی بنده په صحیح لاروي یا د پرهیزګارۍ تلقین کوي. تاسو خیال دی که دا منه کوونکې سره حق درو غني او مخړوي آیا هغه ته دا نه معلوم چې الله ویني؟ هرگز نه. که هغه من نشو نو مونږ به د تندې د وختونه اونیسو او را به کاغو. هغه تندې چې دروغجن دی او سخت خطاکار دی. آیت سجده هغه دی راو غاړي د خپل ملګرو ډله. مونږ به هم د عذاب فرښتې راو غاړو. هرگز نه داغه خبره اونمنه او سجده کوا او خپل رب ته نزدېکت حاصل کړه.